السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو او ډیر زیات د قدر وړ دوستانو، بیا هم ډیر زیات په خیر راغلی. په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند یای او هیله لرم تیر درسونه مو هم تعقیب کړي وي. نن ورځ راځو بیا هم د تیرو درسونو په تعقیب سره د شاپیفای په مورد باندې ځینې مهم او ډیر زیات اړین معلومات چې موږ ټول باید مخکې له هغې چې په عملي بڼه باندې په شاپیفای کې کار پیل کړو، دغه ټول معلوماتو باندې باید ځان پوهه کړو تر څو په عملي ډول اقدام وکړو او په کامیاب او موفقه توګه په شاپیفای کې مخکې لاړ شو. نو دغه معلومات ضرور دي او موږ باید ځان پرې پوهه کړو. نو په تیرو درسونو کې موږ تاسو د شاپیفای په مورد هغه اساسي معلومات چې آیا شاپیفای څه شی دی، څه ډول کار کوي، ټولز یې څه ډول استفاده کولی شو، ولې موږ باید شاپیفای انتخاب کړو د نور ورډپریس یا د نورو پلیټفارمونو په نسبت سره. دا مو هم یاده کړله چې شاپیفای دا ساس پلیټفارم دی، یعنې مارکیټ پلیس نه دی، بلکې موږ ټولز کرایه کوو او د هغې په مرسته موږ خپل مارکیټ یا خپل دکان جوړوو او مشتریان پیدا کوو. نن ورځ راځو پیمینت ګیټ ویز په مورد باندې چې آیا مثلا کله چې شاپیفای اکاونټ یا د شاپیفای سټور له ځان لپاره جوړ کړو، هغې نه وروسته موږ تاسو پیسې په کومه لاره ځان ته ترلاسه کړو او مثلا د کومو طریقو له لارې به مشتریان موږ ته پیسې رالیږي. په دغه مورد باندې چې مهمه موضوع هم ده موږ بحث کوو. راځو شاپیفای پیمنټس اول اپشن چې زموږ ستاسو لپاره موجود دی او ډیر زیات مهم او بهترین اپشن هم دی، هغه د شاپیفای خود به خود د شاپیفای پیمنټ ګیټ ویز استفاده کول دی. یعنې شاپیفای موږ تاسو ته دا اویلیبیلیټي راکوي، لکه څه ډول چې موږ تاسو مثلا په پایونیر کې پیپال، سټرایپ یا نور اکاونټونه د ځان لپاره جوړوو، شاپیفای هم دا ډول موږ ته یو اویلیبیلیټي راکوي چې تاسو زموږ سره یو بانکي اکاونټ خلاص کړئ، د خپلو ډیټیلز LLC وي یا انډیویجوال معلومات وي، یو اکاونټ شاپیفای پیمنټ ګیټ وی جوړ کړئ او د هغې له لارې تاسو خپل پیمنټ ترلاسه کړئ. نو کله که موږ تاسو شاپیفای پیمنټ ګیټ وی استفاده کړله، نو د کریډټ کارتونو له لارې مشتریان کولی شي پیمنټ وکړي، د اپل پی له لارې، ګوګل پی، مختلف کوم اکاونټونه یا بانکي کارتونه چې زموږ مشتریان استفاده کوي، د هغې له لارې موږ تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره پیمنټ کولی شي. The easiest and most co-effective option integrated directly، یعنې دغه اپشن چې دی د شاپیفای خپله د شاپیفای پیمنټ ګیټ وی استفاده کول ډېر زیات مؤثر دی، هم یې فیسونه کم دي او هم چنان ډایرکټلی د شاپیفای سره د وصل کېدو وړ دی، نو ډېر په اسانۍ سره موږ تاسو مخ ته تللی شو. اوایډ تھرډ پارټي ترانزیکشن فیز، موږ تاسو سټرایپ یا پیپال یا پایونیر یا بل بانک اکاونټ استفاده کوو، طبعا دوی موږ نه خپل چارجز اخلي، خپل فیس اخلي، موږ تاسو د هغې مخنیوی هم کولی شو که چېرته شاپیفای پیمنټ ګیټ ویز استفاده کړو. او راځو که چېرته مثلا په هر وجه موږ تاسو نه غواړو شاپیفای پیمنټ ګیټ ویز، نور اپشنونه هم موجود دي، شته، هغې نه هم استفاده کولی شو چې هغه تھرډ پارټي ګیټ ویز دي، لکه مثلا پیپال او سټرایپ. دا تر ټولو بهترین اپشنونه دي. دغه هم خو یو څه فیس لري، هغه موږ تاسو باید ورکړو او له هغې نه وروسته پیسې موږ ته اکاونټ ته ولېږي. نو که پیپال ولرو تیار، نو کولی شو پیپال نه، او سټرایپ هم چې د دې په مورد باندې موږ یو تکمیلي درس لرو، کولی شئ همغه چې څه ډول مثلا زه کولی شم ځان لپاره سټرایپ اکاونټ فعاله کړم او څه ډول د هغې له لارې پیسې ترلاسه کړم، دا ټول موارد تاسو کولی شئ زموږ په درسونو کې وګورئ. مولټي کرنسي سپورټ او تھرډ پارټي ګیټ ویز چې دي، دا بیا اپشنونه زیات لري، یعنې د هر اپشن له لارې که یو څوک وغواړي، نن سبا خو طبعا خلک مصروفه دي، وخت زیات نه وي، نو که چېرته زموږ تاسو سټور ته یو څوک راځي، یو پروډکټ یې خوښ وي او دوی اویلیبیلیټي د یو اپشن لپاره ونه لري، نور اپشنونه، نو طبعا دوی ځي بل سټور ته ځي، موږ تاسو هغه پروژه ترې لاسه ورکوو. نو غوره خبره دا ده چې ټول اپشنونه موږ تاسو فعاله وساتو، پیپال، سټرایپ، تر څو د هغې له لارې مثلا د هر بانکي اکاونټ له لارې دوی موږ ته ترانزیکشن ورکولی شي. او مولټي کرنسي سپورټ، کسټمایزبل چیک آوټ پروسس، او همچنان د دې په واسطه موږ تاسو هغه چیک آوټ کوم دی چې مثلا د هغې له لارې یو څوک داخلیږي، مثلا پروډکټ باندې کلیک کوي، د هغې مصارف ګوري، نور مسایل، نو هغه ډېر موږ تاسو په ډېر ښه شکل سره کسټمایز کولی شو. هغه پروسه چې کومه ده خپله خوښه باندې موږ کولی شو په هغې کې تغیرات راوړو. دی بل اهمیت دی د تھرډ پارټي ګیټ ویز. او فراډ انالیسز اینډ سیکیور SSL چیک آوټ، همچنان
چېرته مثلا سکیمر موجود وي یا یو څوک غواړي سکیم کې موږ نو دغه پیپال او سټرایپ ډېر محتاطه دي. دوی فورا همغه مثلا هغه ګوري پیدا کوي ستونزه او دغه ترانزیکشن له منځه وړي. offer multiple payment options to reduce cart abandon. همچنان لکه مخکې مې چې یاده کړله مختلف کارتونو له لارې د مختلف بانکي اکاونټونو له لارې خلک کولی شي د سټرایپ یا پیپال له لارې موږ ته پیمنټ ترسره کړي.